أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یا بنی آدم، ای اولاد د آدم علیہ السلام، قد انزلنا، یقینا چې موږ نازل کړی دی تاسو د پاره لباسن جامه یواری چپټی سوآتکم او عورتون ستاسو وریشا او جامه د خایست او جامه د لباس ولباس التقوى ذلك خیر، جامه د تقوا دا غوره ده. ذالک دا لباس چې د من آیات الله د نعمتونو د الله پاک نه دی، لعلهم دې د پاره یذکرون چې دوی نصیحت والی. دی آیات نورستا اراد دې په عادت جاهلیت جاهلیت زمانه خلکو دا عادتو چې بیت الله شریف ته به مشرکان راتلل، طوافونه به کول، نو بربند به طوافونه کول، جامې به ویستې، او حتی کی چې خزی براتی زنانه غوی بم جامې استی طوافونه به کول، او په خپل عورتونو باندې به لاسونه یې خیوه. دا دې ته شیطان خسته کړي و چې دې جامو کې دې ګناه کړي دا او دا لري کا او پاک ستره بشیو طواف پکې. نو الله پاک په دې آیات کې په دې رد کوي چې جامې خدای الله نعمت ته تاسو ته را لېږلې دي، تاسو دا نعمت ټول نه استعمالوئ. او بیا خبره دا ده چې د جامو دوه مقصد دی. یو مقصد تستر دی چې سړی ور باندې عورت پټ شي، او دویم مقصد زینت دی چې سړی هغې سره مطلب دا دی چې ښایسته ښکاره شي. او دی وجې نه حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمایي چا چې جامې واغوستی او دا الفاظ یې ویلي الحمدلله الذي کسانی ما اواری به عورتی، صفتونه د الوهیت هغه ذات لري دی چې مال جامې راکړي چې زه پټوم په هغې باندې عورت می، و اتجمل بی فی حیاتی، او ځان ښایسته کوم په هغې باندې په دې ژوند کې، کان فی حفظ الله حیا و میتا، وی دا سړی به د الله په حفاظت کې که ژوندی که مړي الله به حفاظت کې راولي. نو ښایسته لباس استعمالول، پاک لباس استعمالول دا چې د سنت طریقه ده. حدیث کې راځي یو کس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل یا رسول الله یو سړی دا خوښي چې جامې ښایسته یا وې زما دا خوښېږي چې جامې مې ښایسته کپړې مې ښایسته، دا خو به کبر نه. رسول علیہ السلام ورته فرمایي چې نه دا کبر نه دی، ان الله جمیل یحب الجمال، الله پاک ښایسته ذات دی، ښایسته خوښي. کبر دی ته ویلی شي بطر الحق و غمت الناس، د حق مقابله کول او خلق سپک کړل. کوم سړی چې د حق مقابله کوي، حق مسله اوري، حق خبره اوري، به مقابله کوي نه منم، یا د هغې کې چونچرا پیدا کوي، دغه متکبر سړی دی. نو د جامع مقصد دا دی چې دی کې تستوري، په دې باندې د انسان عورت پټي، او دی وجنه چې کومه جامه کې د انسان عورت نه پټ. حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمایي وی دو ډلې زما امت کې دي جهنميان دي مالی دلی نه دی. وی یو قسم هغه خلک دي چې هغه لاسونو کې
د غویانو د لکیو په شان ته چوکینی ویلي دي، کمچینی ورسره دي، خلک وهي ظلمونه کوي، دا اور والا خلک دي. او دویم قسم ته هغه ښځې دي علیه السلام فرمایي چې سرونه به یې داسې اوچت کړي، دا ویښته ګوګري کړي به یې لکه د اوښ بوقام. او دی حدیث الفاظ به وروستو دا راځي چې کاسیات عاریات، داسې ښځې دي چې جامې اغوستې او بربنډې دي. دا څه مطلب؟ یو معنی دا ده چې جامې غاړه کې دي، خو داسې نرۍ جامې یې چولې دي چې ټول بدن یې ته نه ښکاري، ویښته یې ته نه ښکاري. نو دقه جامه چې د ښځې اچولې ده، علیه السلام فرمایي دا بربنډه ده، وایي دا جهنم والا ده، د جهنم بوی به م ونه ګوري، اګر که د جهنم بوی د ډېرې لرې فاصلې نه ادراک کېږي. او دی وجه نه د زنانه ټول بدن عورتي. که په کور کې زنانه داسې نرۍ جامې واچي چې هغې کې مونځ کوي، چې هغې نه عورت ښکاري او دی پکې مونځ کوي، مونځ نه کېږي. او حتی کې ځینې زنانه دا په سر باندې نری شال واچي، 3 میسه تقریبا د سر ویښته پاس سر پکې پټي، لاندې ویښته ځوړند ښکاري. چې د ښځې د ویښتو ربع ښکاره شي 4 میسه، د دغې ښځې مونځ نه کېږي. او چې داسې نری شال یې اچولی دی چې ویښته ته نه ښکاري، نو مونځ یې نه کېږي. هسې خوشي خواري شروع کړې، لکه دې سره تستر خو رانغی. نو دغه رقم سړي دپاره هم داسې جامې اچول چې د هغې نه د بدن ښکاره کېږي، نو دا د ستر جامه نه ده، دا جایزه نه ده. د دې وجې نه دا پین شرټ چې کم خلک استعمالوي شریعت کې دا ناجایز دی، ځکه چې د پین شرټ کې د انسان د بدن هر ځای بیل بیل ترجمه کېږي. او خو که پین شرټ هم فرض که پراخه وي چې د انسان بدن پکې هغه حرکت وخت کې یو ځای بل ځای نه معلومیږي، نو بیا دا لباس تستر دی، بیا به پروا ونه لري. خو دا پین شوټونه ټول تنګي، پیڅې هم تنګي او پاس هم تنګي، نو چې ورته ګوري هر ځای بیل بیل معلومیږي، دا شی ناجایز دی. او اوس خو د مسلمانانو بس کوشش کوي چې دا پیشن جوړ کړي، یاره بس پین شرټ کې ګرځو، بس الله د مسلمانانو باندې رحم وکړي. خو داسې ووایي چې بربند ګرځي. یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، قد انزلنا، الله وایي موږ نازل کړی تاسو ته لباس. انزلنا څنګه وایي؟ تا نازل کړی ولې جامې اسمان نه نازلې کړي څه؟ نه، اصلا کې د انزلنا مطلب دلته خلقنا دی، موږ پیدا کړي. خو انزلنا یې ځکه ویلې چې د انسان د جامو پیدا کېده په تدبیر سماوي سره کېږي. څنګه تدبیر سماوي؟ خو ګوره بارانه باران وشي، لاندې پې پنبش نه شي، پنبې نه خلک تارونه جوړ کړي، نو جامې ته نه جوړېږي. نو ستا د جامو تدبیر د کوم خوا نه کېږي؟ اسماني کېږي که نه؟ چې باران ونه شي اسمان نه بره، نو پنبه به ونه شي، چې پنبه ونه شي تارونه جامې شي نه کې، نو ځکه انزلنا ویلی دی. معنی خلق پیدایش دی. انزلنا علیکما، موږ پیدا کړي دي تاسو د پاره جامه. یو قسم جامه ده چې یواری سوآتکم، ستا عورت پټوي. دویم قسم د ریشه، د زینت جامه ده چې ته ورسره ښایسته یې. نو د هر چا خپل ښایست دي. لمونږ د افغانانو ښایست دا دی چې ښکلې واسکټ یې اچولی، مزېدار پټکې په سر یې جاکټ اچولی، خو وړي کې نه. نو بنابر هر تقدیر دا زینت دی، یې پټو اچولی، غاټه څادر چې ورته وایي. ولباس التقوا ذلک خیر، او جامه د تقوا دا ډیره غوره ده. د دې څه مطلب جامه د تقوا؟ د دې یو معنا ده چې هغه جامه چې په هغې کې هغه جامه چې هغه د شرعي مطابق وي، دې ته جامه د تقوا وایي. هغه جامه چې د شرعي مطابق وي، دې ته جامه د تقوا وایي. نو جامه د تقوا چې د شرعي مطابق دا ډیره غوره ده. او یا دې کې یو بل مقصد دی چې مخکې ذکر وشلو د لباسی حسبی، او په د لباس تقوا کې بیان د لباسی معنوي دی. څنګه چې انسان د ظاهر بدن د لباس کوشش کې، یو باطینی لباس هم برابر که چې هغه تقوا د تقوا. ولباس التقوا، لباس د تقوا چې هغه د الله پاک نه یره ده. اته دی وجنه امام قرطبی ډیر یو عجیب شعر لیکلی دی. شعر کې داسې الفاظ لیکلي وی خیر لباس المرء طاعت ربه، خیر
لباس المرء طاعت ربه ولا خیر فی من کان لله عاصیا. وی بهترین لباس د سړی طاعت د خپل رب دی، هیڅ خیر نشته په هغه چا کې چې د الله نه فرمانی کوي. اذ المرء لم يلبس ثياب من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. وی کله چې یو سړی د تقوا جامې وانه چي نو د اوړي راوړي بربند په خلکو کې اگر که جامې چولی. سبحان الله، عجیب خشیر ویل دی امام قرطبی. ذالک دا لباس چې د من آیات الله، آیات الله لا نیولی که من نعم الله. آیات الله په معنا ده نعمت الله سره دی. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو، اے د آدم بچانو لا یفتننکم الشیطانو، فتنه کې دی وانه چي تاسو شیطان. فتنه کې اچول د شیطان دا معنا چې بتزیین کشف العورت فی الحج، چې تا ته خسته کی چې جامع و باسه په حج کې، لکه شیطان دا کار په خلکو کړو کنه. کما اخرج ابویکم من الجنه، څنګه چې ویستلی و مور پلار تاسو د جنت نه. ګوره وای مور پلار د جنت نه ایستلی و، نو تا نه د جامع ونه باسی کنه. اما هغه شیطان دی چې تا باندې جامع ویسته او پلار د جنت نه ایستلو. ينزع عنهما لباسهما، ویستی شیطان د آدم علی السلام او بیبي حوا نه جامع د دوی. دلته څنګه ينزع لباسهما، شیطان ویستی کالا ویستی. وینا نسبت تنزع شیطان دا په اعتبار د وسوسې سره دی. وسوسه ورته دا چولې و یونه اخرى لیوریهما چې وخې دي دواړه ته سوآتهما بدنونه د دوی عورتونه د دوی. انه یراکم، یقینا شیطان ویني تاسو هو دی وقبیله او د لخر او بچانی من حيث لا ترونهم، دا ځنه تاسو نه ویني. شیطان تاسو ویني تاسو نه ویني. او رښتیا خبره ده کنه، منګه تاسو ګوري خو منګه تاسو شیطان پیری نه ګورو. او حدیث کې راغلی دی چې کله خر وانګي کنه، خر چې کله دا چغي وهي نو دی وخت تاسو اعوذ بالله وایي ځکه شیطان یې ولیدو، ته نه ګوري زناوري ګوري. خو ګوري شیطان چې نه لیدل کېږي نه دا په خپل اصلي شکل. شیطان لطیف شکل دی، په اصلي شکل کې نه لیدل کېږي خپله. او کلم چې قتل کیږي نو په بل شکل کې قتل کیږي. الله شیطان ته دا قدرت ورکړي چې تشکل به اشکال مختلفه په مختلفو شکلونو کیږي. لکه حدیث د مشکات وګد حدیث ته چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په صدقات او مالونو باندې پیغمبر علیه السلام څوکیدار مقرر کړو، دریش په شیطان ورته راتلو. نو دا خو شیطان په خپل شکل نه راتلو. یا لکه زمونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام کتلو مانځ کې دا په خپل شکل نه، نو دا هغه په بل شکل کې راتلی شي، لکه انسان شکل یا د یو بل شکل جوړ کی. ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. او د پیریانو دا تعبیر هم دی چې په مختلفو شکلو راتلی شي. اگر که تفسیر سراج المنیر لیکلی دی ان شاء الله دا سورې جن کې درته زویمه چې پیریان درې قسمه دي. یو قسم په هوا الوزي، مارانو په شکل، سپو په شکل، او عام شکلونه بدلول را بدلول شي. درې څلور قسمونه د پیریانو دي. یو ځل یو پیری ما ته ویلي وې زستا درس ته کینم، نو ما ورته ویلي چې ته مسلمانی وی مسلمان کېږم خو ولای منګه ونیا د هغې نه ډارېږم. وی لوی لوی ګیره مې د دنیا وی کافره ده او هغې نه ډارېږم کنه اسلام راوړم. ما ته ویلې کېنه مسلمان شه، درس به م درته ویو، سبق به م درته ویو. وی درس درته ویم خو زه به په شکل د مګک کې راځم. ما اوس مې مګک ته کافیه شروع کړي، دا خو نه کېږي. مګکانو ته چا سبق ویلی دی. انا جعلنا شیاطین، یقینا من ګرځولي شیطانان اولیاء دوستان دا کسانو چې بیمان دي لا یؤمنون. و اذا فعلوا فاحشة، کله با چې دی خلکو وکي یو به حیا کار. تفسیر مدارک لیکلی دی چې به حیا چې شه دی فاحش البدعه والطواف العريان، یا به بدعت کولو یا به په بربنده طوافونه کول. نو به ویلی وجدنا علیها بانا، منگ مندری پدی باندې پلاران خپل مشران، یعنی مطلب دا مشران زمنګ نډیر پوی ده او الله پاکم امر کړی دی منگ ته پدی باندې دا به وسره دروغ مرګری کړه. ورته وای چې الله پاک امر نه کوي بالفحشاء په بے حیاي باندې. اتقولون،
آیا تاسو جوړوي په الله باندې ما لا تعلمون، یعنی په الله داسې دروغ جوړوي چې تاسو پې نه پوهېږئ. تاسو وایئ په الله باندې چې تاسو ور باندې نه پوهېږئ. قل تو ورته وایې پیغمبره امر ربي امر کړی دی رب زما بالقسط په انصاف باندې. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ترجمه کړی دا د قسط معنا توحید. زما رب خو په توحید حکم کړی. واقیم الصلاه ادین مخکی ماتو په لولي کا فقبلوا امر کړی زما رب په توحید فقبلوا قبول کړي. واقیم وجوهکم او تاسو قائم او برابر کې وجوهکم مخون خپل عند کل مسجدنا په وخت د هر مسجد کې. دلته د مسجد نه شی مراد دی نو خپل معنی مراد ده. روح المانی لیکلی دی چې دا عنده په معنی د فی سره دی. برابر کې خپل مخونه فی کل مسجدنا په هر جمعات کې. دې معنی دا ده چې کوم ځای کې تمونس کې نو مخ ته قبله ته برابر کا، کم چې ته چې تمونس کې نو مخ ته قبله ته برابر کا. ودعوه تاسو روبل الله دعا غواړي الله نه مخلصین له دین خالص کون کې شي الله ته د بلنه. کما بدأکم څنګه چې الله پیدا کړی تاسو تعودون دوباره بم بیا را واپس کئ. تشبیه پدې کې ده لکه حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمایي چې تاسو به قیامت ورځ را پورته شئ حفاتن عراتن غرلن، بربند به نه سنت به او خپي ابلی به. ولی دنیا ته هم دغه سراغلی نه چې دنیا ته د سراغلی هم دغه سی بتنیزي. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلالت. اوس دغه انسان چې دنیا ته راغلی دی او واپس تنیزي نو په دوه برخو تقسیم دی. یو ډله دا چې الله ورته هدایت کړي، بل ډله چې پوره شوی ور باندې فیصله د گمراهی ده. لکه حدیث ته بخاری کې راځي علیه السلام فرمای وی ان العبد لا يعمل بعمل اهل النار وانه من اهل الجنه. یو سړی به د جهنمینو کارونه کوي او دی به الله پاک جنتی پیدا کړي و یعمل عمل اهل الجنه. بیا فرمای و انه من اهل النار. او کله کله سړی عمل د جنتینو کوي دا به د اور والای نو اخر کې به عمل د اور والا وکي. انما الاعمال بالخواتيم عملونه په خاتمه سره دي. یو بل حدیث کې راځي علیه السلام فرمای یا کله کله انسان نیک اعمال کوي د جنت په منځ کې پاتې نشي مګر یو لوی مسافه تقدیر په مخ کې شدا سه عمل وکي چې جهنم تلل شي. کله کله انسان بد عملونه کوي د جهنم په منځ کې پاتې نشي مګر یو لوی مسافه تقدیر په مخ کې شي او هغه چې د نیک عملو کې جنت تلل شي. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. انهم اتخذوا الشیاطین یقینا نیولیدی دی خلکو. دا تفسیر د حق علیهم الضلالت والاخی دا چا چې څو گمران شوی دي د گمراهی فیصله په چا پورا شوی. وجه څه ده؟ وجه دا ده نیولی و دی خلکو شیطانان اولیاء دوستان من دون الله سوا دی الله نه ويحسبون گمان کوي انهم مهتدون چې دوی هدایت باندې دي. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے د آدم علیہ السلام بچو نسی زینتکم خپل ډول او خاص مطلب تنی سیاب او جامې دي. ونی سیخ خپل تاسو زینت جامې عند کل مسجد په وخت د هر مانځ کې. د مسجد نه مراد منځ دی یا د مسجد نه مراد سجده ده. البته د مسجد تخصیص د زیادت اهتمام د پاره کوي. کني جامع خو سړی هر ټیم کې چي د سینه چې صرف جمعه تراځي جامع چې نور خو به بربند نه د اهتمام د پاره د مسجد تخصیص کړي دي. تاسو ونی سي جامع او زینت په وخت هر مانځه کې په وخت هر سجده کې. وکولوا واشربوا تاسو خوري او اسکي ولا تسرفوا اسراف مکوي زيته چې ورته وي. د ولا تسرفوا یو معنا دا چې ولا تشرکو شرک مکوي. او تفسیری خازن معنا کړي چې ولا تسرفوا معنا دا لا تاكلوا حراما
حرام مخورئ. انه لا يحب المسرفين، یقینا الله پاک نه خوخی المسرفین، حد نه زیاتی کون کی. په حدیث پاک کې راغلی دی، بخاری شریف حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا احد اغیر من الله، ایڅوکم ډیر غیرتی د الله نه نشته دی. فلذلک حرم الفواحش، ادي وجن الله به حیا کارونه ټول منع کړي. ولا احد احب الیه المدح، او څوکم نشته چې صفت ورته ډیر خوخي من الله، د الله پاک صفت ډیر خوخيږي. فلذلک مدح نفسه، ادي وجن الله د خپل ځان صفت په خپل کړي دی، نو د الله پاک مدح خوخيږي. قل من حرم زینت الله، دي ته ویل کېږي مطالبه د دلیل. دا کوم خلکو چې د ځانه حرام حلال چیزونه حرام کړي، دلیل ته نیو غواړه. من حرم چا حرام کړي دي زینت الله، هغه زینت الله پاک د جامو التي هغه اخرج لعباده، چې اخرج من احل، چې الله راستلی حلال کړي دي بندگانو خپل د پاره دي. الله بندگانو ته چې دا کومې جامې حلال کړي دي، نو دا دلیل ته نیو غواړه چې دا چا حرامي کړي، چا حرامي کړي دي. امام مالک رحمت الله علیه د هغه باره کې دا مناقبو کې راځي، وای چې هغه به روزانه نوې جامه اچوله او عطر به استعمالول، او دا آیات به ویلې من حرم زینت الله، لکه چا د الله د زینت حرام کړی دی. مطلب دا چې حلال روزانه به نوې یو جوړه جامه اچوله، خو بیا به زړه جامه څه کوله، یتصدق بما خلع، کومه جامه به چې ویسته به صدقه کې ورکوله، خیرات. الله مالداري ورکړې وه. و طیبات من رزق، او پاکیزه د خوراک نه. پاکیزه خوراک چا حرام کړي؟ دا به اصلا کې کله د جاهلیت زمانه خلک به چې حج تتلو ویلې به د تیلو استعمال نه نور حرام شو. قرآن پیرت کې چې پاکیزه چیزونه چا حرام کړي؟ قل ورته پیغمبره هي للذین آمنو، دغه طیباتو هي دا طیباتو للذین کسانو د پاره دي چې ایمان راوړي دي په الحیات دنیا په دې ژوند دنیوي کې، خالصه یوم القیامت، خالص به په ورځ د قیامت کې. دې تلک سوچو کوي دې تفسیر څه دی. دلته لګي عبارت چې ولګي وسره به پويږي. قل ورته پیغمبره هي دا طیبات للذین آمنو، قل هي دا طیبات چې دي هي اصالتن للذین آمنو، اصالتن للذین آمنو، دا نعمتونه طیبات اصالتن د مؤمنانو دي. اصالتن د چا دي؟ مؤمنانو دي. فی الحیات دنیا په ژوند دنیوي کې. اوس کته وی چې دا خو کافران هم دي دنیا کې خوري کنه، نو کافران کو یې کې دا نه حق خوري. ځکه چې طیبات دي ته وی چې څوک خوري او شکر ادا کوي، نه دغه د پر طیبات اصالتن دي. اوس مسلمان نه طیبات استعمالینو شکر ادا کوي، مونږ کې عبادت کوي، او کافر خوري شکر نه ادا کوي، نه د نعمتونو اصالتن د مؤمنانو شو. او کافر چې خوري دی په نه حق خوري، کافری په نه حق خوري. خالص وطن خزه صحیح شو دنیا کې، خو مسلمان سالتن خوري، کافر طبعا خوري، قیامت کې به څه چلی؟ ندی سره عبارت رو باسا یخلص الله هذه الطيبات للمؤمنين يوم القيامه، خالصتا مفعول مطلق تفعیل مقدره. یخلص الله هذه الطيبات للمؤمنين يوم القيامه، خالص بکی الله پاک دغه طیبات د پاره د مؤمنانو قیامت پورس. به بدا طیبات قیامت پورت مؤمنان خوري، خو کافرانی نه خوري. کافر خورا کو زقوم دی. کذالک نفصل الآیات، الله دا الله ودا سی بیان ی الله پاک آیاتونه لقوم یعلمون، قوم د پاره چې پویږي. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
ورته وی پیغمبره انما حرم ربي حرام کړي رب زما الفواحش بد کارونه ما ظهرکم چې ښکارای می نادیدن او ما باطنکم چې پټي والاثم گناه حرام کړي والبغي ظلم بغیر الحق فنا حق وان تشركوا بالله او دیم حرام کړي چې شریکان جوړوي الله سره چې نه دی نازل کړي الله پیش دلیل انما حرم ربي الفواحش زمنګ رب فواحش حرام کړي دي فواحش معنا بد کارونه ما ظهر من حکم چې ښکارای یا پټي اسم ګناه خدا اسم چې ده دا هغه قبیح کار ته وی چې هغه قبیح شرعي او بغي دا هغه قبیح کار ته وی چې دا قبیح عقلی او بیا د اسم او بغي بل فرق اسم په حقوق الله کې بغي په حقوق العباد کې اسم گناہ کوي الله خفه کوي بغي ظلم کوي بندگانو باندې بغیر الحق خو بغي ظلم ته وي چې ظلم کوي بغیر الحق په نه حق سره طالب ادا کوي ولې کې خود چې ظلم په نه حق کوي یعنی بغي خو زیاتی ته وي کنه نه دا بغیر الحق کې واقعي دی ځکه چې بغي زیاته او ظلم اسم بغیر الحق په نه حق کوي او ځنې علما وایي نه د دې قید فایده شته ځکه بغي زیادت ته وایي په چا ظلم بغاوت کول دا یو بغیر الحق ده چې په مسلمانې کې یو به حق ده چې په امریکایانو کې دا په امریکایانو باندې چې څوک مثال په توګه ورودانګي دا خو یو بغي ده یو زیاته خو دی کنه خو بغیر الحق نه دی هغه به حقین دی ځکه بل طریقه دی نشته دی چې تر څو ورونه دانګي یو ځان سره ونولځي نو دا قید ځکه یې چې بغي بغیر الحق حرامه کړی رب که بغي د په حق وکړه پروا نشته مفسرین کرام لیکي وای هغه صفات چې انسان پاغي سره کامل انسان جوړیږي څلور صفاتونه دي اول د عفت پاک دامنی دویم د حلم یعنی صبر او دریم د شجاعت بهادری او څلورم د علم او اوس وی تاسو وګورئ الله پاک سبحانه و تعالی په دغه آیات کې دا څلور وړه خبرې جمع کړي لاندې ورته وګوره عفت په دې ځکه جمع ده پاک دامنی حرم الفواحش زمونږ رب تی شی حرام کړي بے حیا کارونه بچي بے حیا کارونه نه کینو ته پاک دامنی دویم لمبر چې شیو حلم صبر وګوره اسم او بغي مکوا اسم او بغي چې نه کې تاکي حلم دی ځکه چې ګنا نه کې دامیو صبر دی ظلم چې نه کې دامیو صبر دی بیا ورپسې وای وان تشرکو دې کې اشاره د علم ته دې کې اشاره د علم ته شجاعت ته پکې اشاره ده ولی شرک نه کول بهادری ده ځکه چې مشرک سړی د ارشی نه ډاریږي او څوک چې موحد توحید اومني هغه کې شجاعت او بهادری هغه د هر شي نه یریږي او اخیری صفت علم دی علم دینه معلومیږي چې اپل او تراواړه آیات وایي چې ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون هغه خبره مکوه په الله باندې چې ته پې نه پوهیږي نو دا علم شو کنه نو په دې آیات کې څلور صفاتونه د انسان د کمال ذکر شوي دي پاک دامنی بزان کې راولي حلم بزان کې راولي شجاعت بزان کې راولي او علم بزان کې راولي بس د انسان د کمال څلور صفات او څلور وړه په دې آیت کې شری مذکور دي او دا حرامه کړی را چې تاسو شرک کوئ د الله سره چې نه دی نازل کړی الله پاغي باندې هیڅ دلیل ما لم ينزل به معنا بعبوديته وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا هم الله پاک حرامه کړی چې تاسو یې پالا چې تاسو نه پوهیږئ ولکل امه اجل او د هر امت لپاره چې د نیټه د عذاب ده
خو امتن سره قید ولګو امتن مکذبتن. فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د عذاب ولوي لا استاخرون نشي رسته کېدلی او ساعت ولا استقدمون نه مخکې کېدلی شي. نیټه دې راغله به به نه رسته کېدی شي نه مخکې کېدی شي. اے طالبا په دې کې سوال دی و چې د عذاب نیټه راشي به نه رسته کېږي نه مخکې کېږي. دا فاذا جاء اجلهم دا شرط دی لا استاخرون ساعتن دیم او لا استقدمون دی جزا شو. نو سوال دا پیدا کیږي چې نیټه راشي تصور د تاخير خو کېدی شي یا لکه طالبان نیټه عذاب د عذاب نیټه چې راشي تصور د تاخير کېدی شي هغه دا چې نن سبا ولا استقدمون څنګه ویلې ده تصور د تقدیم خو نه کیږي کنه تصور د تاخير کیږي خو تصور د تقدیم نه کیږي. ورسته کېدل د شي کېدل شي مخکې کېدل خو نشي کېدل ځکه چې مخکې شوی زمانہ پرون زمانہ خو نه را واپس کیږي. نو د دې څه معنا ده چې مخکې کېدل نشي. نو د دې لپاره به تاسو یو جواب دسی وکړئ طالبا چې دا لا استخرون ولا استقدمون جزاء نه ده. تفسیر مدارک لیکلی د اذا جاء اجلهم جزاء محذوفه ده. جزاء دسی ولیکا فاذا جاء اجلهم يعذبون. فاذا جاء اجلهم کله چې نیټه راشي نو د خلکو تبع عذاب ورکولی شي. لا استخرون ساعه ولا استقدمون دا بیل خبره ده مستقل کلام شو. دیم جواب دا دی چې طالبا دا لا استاخرون ساعتن دا د فاذا جاء اجلهم د پاره شي شو جزاء. دا ولا استقدمون فلا استاخرون نه دی عطف. دا ولا استقدمون اقل ته په اذا جاء باندې د پاسه په شرط عطف دی. نو دسی وشي کله چې نیټه راشي کله چې راشي نیټه نور شروع کېدل داخله کا او نور مخ او نه مخکې کېدلی شي نه دا ولا استقدمون په فاذا جاء باندې عطف شي. او یو بل جواب نه کوي طالبا جواب دسی وکي چې دا عبارت بنا دی په تشبیه. څنګه دی استاد دسی بشي کله چې نیټه د عذاب راشي لا استاخرون ساعتن کما لا استقدمون ورستو کېدلی نشي لکه چې مخکې کېدلی نشي ورستو کېدلی نشي لکه څنګه چې او کنه مخکې کېدل خو متصور نه دي رستو کېدل انداسي. یا بني آدم اما یاتینکم رسل منکم د دې یا بني آدم نه مخکې یو تقدیر ولګو ابن جریر لیکلی دی قلنا وقت اهباط آدم. ابن جریر داسې نکته لګولې سوال په جواب کړی دی. قلنا وقت احباط آدم منګ ویلی و په هغه وخت کې چې آدم کوز شلو دنیا ته منګ ورته ویلی چې باندې بچیانو د آدم کچيري راشي تاسو رسولان منکم تاسو د جنس نه یقصون بیانوي علیکم تاسو آیاتونه زما فمن اتقا چا چې تقوا وکړه او عمل هم صالح کینه به یې ری په دوی نه بخفه کیږي. یا بني آدم میتینکم ارکل چې دا قلنا موږ دلته راويستو څنګه چې ابن جریر راځتره نو د مرزا غلام محمد قیدانی لعین استدلال پکې دا پښو. او مرزا غلام محمد قیدانی دا سه استدلال کړی دی زه خو پیغمبر یم موږ ورته څه نه معلومه. ګوره مرزا غلام محمد قیدانی د قران د ډیرو ایتونو خپل استدلال کوي او په ډیرو ایتونو کافر دی. استدلال باطل دی او دی کافر دی. هغه د سی وی ګوري الله پاک فرمای یا بني آدم اما یاتینکم رسول و رسول جمع ده کنه ده مونږ یو ده نو خو یا الله پاک ویل دي کنه چې د آدم بچو تاسو ته رسول راځي نو رسول خو جمع ویل شوی ده خو معلومیږي چې نه ختميږي دا سلسله روانه ده خو دې سلسله کې زم راغلم کنه مونږ یو خاتم پکې راغلی نه ابن جریر خدا نکته ده سینه درې کلی چې یا بني آدم کې خطاب چې د امت محمد علی السلام ته دی چې وا د محمد علی السلام امتیانو تاسو ته رسول درځي. دا خو ابن جریر نکته ته وګوره هغه خو ویلي چې آدم علی السلام را کو شروع د آدم علی السلام بچو ته خطاب شو هغه وخت نه خطاب چې آدم علی السلام را کو شو نو هغه وخت نه دی په رسول راغلی کنه. دا کده یا بني آدم کې خطاب صرف زمونږ امت د امت محمد علی السلام ته دا خطاب نه تاب ویلي چې رسول جمع ده او زم په دې جمع کې ما نو موږ ویلو زه صحیح شوله تم په دې جمع کې نو دا خطاب خو زمونږ نبی ته نه دی زمونږ د نبی امت ته نه دی کنه.
والذین کذبوا بآیاتنا تخفیف آکسان چې تکذیب کړي د ایتونو زمونږ لوی کړي دا د دې ایتونو نه دا کسان اور ولادي دي پور کې همیشي فمن ازلمو زجر دي سره د تخفیفه سعودي غړ ظالم دا اچانه جوړ کړي دي په الله باندې دروغ یا تکذیب کوي د ایتونو د الله پاک اولایک دا کسان چې دي نه لهم رسیږي بدویتا ینالهم رسی بدویتا نصیبهم ابرخ د دوی من الكتاب د تقدیر لیکلی شوی نه ینالهم دی کافرانو ته برسی نصیبهم د دوی برخه من الكتاب د تقدیر نه لیکلی شوی ادي نصیبهم تشه مراد ده د دې نصیبهم نه مراد د دې کافرانو رزقونه دي عمرونه دي کافر که کوپرم کینو خپل رزق خو به پوره کوي خپل عمر خو به پوره کوي رسیږي بدوی ته خپل نصیبه او خپل برخه د عمر او د رزق من الكتاب د تقدیر لیکلی شوی دا کتاب په معنا د تقدیر لیکلی شوی ځکه چې کافر ته هم عمر لیکلی شوی دی روزي لیکلی شوی دا لکه په حدیث کې راځي علیه السلام فرمایي الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها خبر شي چې وسړی باندې مړ کیږي د دنیا کې مگر چې پورا کې خپل رزق خپل روزي حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې پوری چې راشي دی انسان ته رسولنا هغه زمونږه ملائکه روح اخستون کې ملائکه ورته راشي یتوفونهم او د دینه بس اگان یا خلی قالو نو ملائک به ورته وي په وخت نزع کې یا په برزخ کې اينما کنتم تدعون من دون الله سشوا هغه چې تاسو ار تر आवाजونه کول سوا دی الله نه تا ورته دنیا کې حاجت روا مشکل کې څه شو لغه خلق خکاری درته کم یو دوی به وای چې دلوا عنا ورکشل زمنګنا وشهدو او اقرار بو کړي گواہی بو کی په خپل ځانونو باندې انهم کانوا کافرین چې دوی خو منکر د توحید نه و بیا بل خپل اقرار کوي چې به ما توحید نه منلو قال انه الله پاک بو وی ادخلوا فی اممنا دا قال د ماضی څخه ده خو د قیامت حالات داسې متحقق دي لکه د ماضی زمانہ ځکه پکې د ماضی څخه استعمال شوی الله به قیامت کې وایي دي کافرانو ته ورننه وځي فی اممنا فی اممن ای فی جمله اممن په هغه ډلو کې تاسو ورننه وځي قد خلت من قبلکم چې تیر شوی دي مخکې تاسو نه من الجن د پیرانو انسانانو نه فنار په دی اور کې طالب په جهنم کې هم دغه متقدمین او متأخرین یعنی مخکینی او رستنی متبوعین او تابعین چې ورته وای خو ستاغه خلکو په جهنم کې مباحثه الله ذکر کوي کلمہ دخلت امتون ارکلا چې ور داخل شي یو جماعت لکه مثلا د متأخرین به ورشي رستنی کافران به ورشي تابعین به ورشي نو لعنت به اوی دا ورستنی اختها په ملګرو خپل باندې ملګری یا زاړه ملګری دي جهنم ته چورستنی کافران ورشي نو مخکینی زاړه ملګری به ملته وګوري هو دا ختم دل تراغله کنه بوش وباما چې ورشي الته به وګوري مخکې فرعون نمرود قارون ابو جهل دا به وګوري نو چې ورشي لعنت به اختها په ملګرو خپلو اخته خور ته وای دا الله سبحانه و تعالی د دوی د سپکوالي د پاره د لفظ استعمال کړي دی چې بس دا خو خزي وي خزي بې ایمانه سړی د خزو په سب کې حساب کا لعنت په خپل خور وای مطلب دا دی چې په خپل مرګرو باندې او اخته لکه څنګه چې و اخته د بلې اختي سره مشابهت او مماثلت لري دا کافرم د بل کافر سره مشابهت او مماثلت په کفر کې لري الکفر ملتون واحده حتی اذا دارکو تر دې پوری چې دوی جمع شي فیا په دې جهنم کې جميعا ټول نو قالت اخرابهم او بو دورستانی کافران لاولاهم مخکنه یوتا صبر ورته وي ربنا هؤلاء ورب دغه مخکنی کافران دلونا منګي اړولیو دلارینا فاتهم تورک دوی عذاب اندې فمن النار عذاب د چندور یا الله پاک بس منګه دوی لارې نه اړولیو مقصد دا دی چې دا هم دوال دی او هم مودل نو ډبل ګناور عذاب ورته پکار دی الله به ورته ویل کول اندویفون تاسو هر د پر د چند دی لیکن تاسو نه پويږئ وقالت اولاهم لاخراهم ابو وی مخکینی رستنی په بارکه فما کان لكم علينا من فضل نشتا تاسو منګ باندې څه فضیلت ایتا په منګ څه فضیلت دی
جواهر القرآن کې شیخوی من فضل معنا من فضیلت. فذوقوا العذاب وتقوا عذاب ما كنتم تكسبون، په سبب د دې چې تاسو کوم کارونه کول. ان الذين كذبوا تخفيف اخروی. یقینا کسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه او لویم کړي د آیاتونو نه لا تفتح لهم، نه به پرانستل کیږي د دوی د پاره، لهم معنا لارواحهم، د دوی د روحونو د پاره، ابواب السما دروازې د اسمان، او نه به ور داخليږي جنت ته حتی تر دې پورې یلجل جملو چې ورننه وځي اوخو فی سم الخیاط پستومی د ستنې کې، او دا رقم منګه جزا ورکو سزا ورکو مجرمانو ته. لا تفتح لهم، نه پرانستل کیږي د روحونو د کافرانو د پاره، ابواب السماء دروازې د اسمان، د کافر روح ته د اسمان دروازې نه پرانستل کیږي. په حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمایي چې د هر سړي د پاره دوه دروازې دي، مسلمان د پاره. یو هغه دروازه ده چې پاغه باندې د انسان روزي را کوزيږي، بل هغه ده چې پاغه د نیک اعمال پورته ورخیږي، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه. کله چې د مسلمان مؤمن مرشي هغه اسمان کې دواړه دروازې جاړي، یو باندې روزي را کې وتل هغه جاړي چې وګوره نیک سړی او زما په دې باندې دروازه باندې ورته روزي ورتله، هغه بل دروازه جاړي چې کوم باندې د نیک اعمال خاطه. او دغه نیک مسلمان سړی په ځمکه کې چې کوم ځای کې مثال د مونږ کولو، عبادت کولو، درس کولو، هغه زیبم جاړي ورپسې. لکه قرآن فرمای فرعونیان چې کله تباه شول، الله فرمایل فما بکت علیهم السماء والارض، وی اسمان زمکه په ونه جوړل، اسمان زمکه خو په مسلمان پسې جاړي، او دې کې څه و؟ دې کې څه نه و. نو ګورې دلته اوس فرمای چې د مسلمان د عمل صالح د پاره بر دروازې خلاصي، او کله چې مسلمان مرشي روح علیین ته ځي، خو د دې کافرانو روحونه دې ته دروازه نه خلاصيږي، ځکه دا خو علیین ته د دوی روحونه نه ځي، د دوی روحونه چیرته ځي؟ سجین ته. نه پرانستل کېږي د دوی روحونه د پاره دروازې د اسمان، او نه به ورننوځي دوی جنت ته حتی یلجل جملو تر دې چې ورننوځي اوښ. جمل اوښ ته وایي، او سم ویل کېږي سوری او خیاط ستنه، د سوم د ستنې یعنی سوری د ستنې، چې د ستنې په سوري کې اوښ نه نوځي، نو بیا به د خیره سره د کافرم جنت ته لاړ شي. دې ته ویل کېږي تعلیق بالمحال. تعلیق بالمحال، د ستنې په سوري کې د اوښ نه نوتل خو محال دی، نو د دې کافرانو جنت ته تل هم څنګه دي؟ محال دی. او جمل معنا اوښ ده. یو قرائت کې د سراغله ده چې جمل، جمل جیم ته پیخ ورکی، میم ته شد ورکی، جمل به بل معنا ده. جمل به ویل کېږي هغه رسۍ ته چې سمندر کې په خلکه کشتی تړي کې د خیل کړي پوری غړه پوری وځي په کنه، هغه رسۍ چې کشتی په تړي هغه ته شی وي جمل. خو زمون قرآن کې جمل دی، جمل نه دی. یو قرات راغلی جمل، نو دلته دا معنا ده چې ورننه وځي اوخو. اوس کتل ته دا معنا وکي چې جل جمل ورننه وځي رسۍ، نو تا خو ته معنا غلطه کې، ځکه چې د دې قرات معنا خو جمل دی، اکم معنا چې د رسۍ کېږي خو جمل دی. ایدی وجنه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه چا پوښتنه وکړه چې رجی دا جمل چشته وي؟ مل جمل. نه عبد الله بن مسعود ورته وای و جمل د اوخ خاون ته وای، د اوخ مالک ته جمل وای. دا عبد الله بن مسعود هغه پورې یو قسم ته دغه کوله، دغه هغه حماقت ته اشاره کوله چې ته د څه کمکل سړی چې ته اوخ من پیژنې نه چې دا چشته وي د اوخ خاون. دغه پورې دغه کوله چې نه ته یو هم احمق سړی، جاهل سړی، اوخ نه پیژنې. خو په دې کې یو سوال شته. طالب جان سوال دا دی چې مونږ وایو د تعلیق بالمحال دی. څنګه تعلیق بالمحال دی؟ تعلیق بالمحال په دې معنی سره دی چې اوخ د ستنې په سوري کې نشي ننوتی. نو که څوک سوال کوي چې دا خو څه محاله خبره نه ده، ټیک د ننوتی نشي، الله خو یې پکې نه نیستی شي، د الله د قدرت ته خو څه لرې نه ده که نه، کلام ته نه عاجز دی، عاجز نه دی.
نو دا خو ممکنه شو څنګه تاریخ بالمحال دی؟ جواب الته وګورئ یلجا د یلجا د مجرد صيغه د لازمی ویلې ده. یولجو خو نه دی کنه، داسې خو نه دی ویلي چې حتی یولج الجمل چې الله یې ورننه باسي. که یولجو شو نو بیا ټیک ده چې الله خو په دې نستو قدرت لري، خو دلته یلجا لازمی دی، یعنی اوخ په خپله نشي ننوتلی. داسې مطلب نه دی چې الله یې نشي ورننه ایستی. نو تعلیق بالمحل صحیح دی. لهم من جهنم مهاد، دی کافرانو د پاره چې دی په جهنم کې به مهادن پرشونی تولیگان و من فوقهم غواش، او د پاسه به برستنی د اور پرتی. نو چلانی تولیم دی اوری او پاسه برستنم د اوری، دا کنایه د احاطې څخه ده چې جهنم به ور باندې اور محیطي. دا رقم سزا ورکو موږ ظالمانو ته. دا تخویف اوس بشارت اوري، او هغه کسان چې ایمان راوړي عملونه کړي سنتو برابر موږ نه تکلیف کوم یو نفس لره مگر داغه د وس مطابق. دا کسان جنت والا دي، دوی په دې جنت کې همیشه جنتین به جنت کې څنګه همیشه. خو یو سوال پیدا شو چې طالب په دې جنت کې خو موږ اوریدلی چې بنگلی دي چتونه دي، یو سړی دی په لاندې چت کې دی او بل په 50 چت کې دی، بل په سلم چت کې دی. د لاندې چت جنتی به د پاس چت جنتی ته نه پسخیږي، خپکیږي به کنه چې زه لاندې مو دا وګوره پاس چت کې دی، په د باندې خو بل ټینشن راځي کنه. یو سړی په خا بنگله کې اوسېږي او قاری سیاته په کچا کور کې طبعا سړی باندې پریشانی راځي چې وګوره ظالم سي مزي وکړي زه ټیټ ځای کې ما. الله جواب کوي وینا جنت دې ځای نه دی. ونزعنا لو من بو باسو ما فی صدورهم، اچ د دوی په سینو کې دي من غل انسخابګان. اته چې پر دې بنگلې ته پسخيږي هغه د خفګان خبره بالا ستاسو نه وباسي. نو چې الله دې زړه نه د خفګان ماده وباسي نو بیا خلاص وړلټ شو کنه، خفګان به نه پکې. تجربه یې کې بلاندې د اولو د دوی نه د بنگلو د دوی نه نهرونه، او وايي بدا جنتین چې صفاتونه د اولوهیت الله لره دي. هغه الله هدانا چې مونږ را ورسولو لهذا دې زیاته اے مونږ دې جنت را ورسولو. تفسیر سمرقندی وی دا معنا اکرمنا بهذه الکرامه، وګورو دونه عزت مونږ تراکه. وما كنا لنهتدي، مونږ نو چې را رسیدلی وې لولا ان هدانا الله، کچری الله نه را رسولي. او سیدنا دا خدای الله فضل چې جنت را ورسولو. یې مونږ بچي اوس مونږ عمل بچي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقینا چې راغلی موږ ته رسولان در په حق باندې. ونودو आवाज ورته وکولې شي. نودو دا مزي مجهوله ده لکه قولو اجوف. ان تلکم الجنتو، چې دا ستاسو جنت ته اورستموها درکړې شو تاسو ته په میراث کې بما کنتم تعملون، په سبب د دې چې تاسو عملونه کوي. الله وی دا جنت ته اورستموها تاسو ته درکړې شو په میراث کې. نو جنت ته میراث ولې ویل قاری صاحب؟ یو خو جنت ته میراث په دی وجه ویل کېږي چې څنګه میراث هغه مال دی چې سړی ته حاصلې بلا مشقته، خو پلار مړ شي او ارڅ مفت کې پاتې شي. نو جنت هم داسې به مشقته. دویمه خبره ده چې حدیث پاک کې راغلی دی، علیه السلام فرمایي چې یو انسان هم نه دی مگر هر انسان ته الله پاک یو منزل په جنت کې جوړ کړی دی، یو منزل په جهنم کې. د هر چا د پاره یو کور په جنت کې دی او بل په جهنم کې دی. دې دا معنی ده کنه کمالو کې جنت کور دی او کبادو کې جهنم کور دی. نو اوس ترشتیا وایا چې د کافرانو د پاره په جنت کې په دې ټولو کافرو ته په جنت کې کور شته. په جنت کې څه ورته خدا کافران خو جنت ته نشیتله، نو بنگلی پاتې شوي کنه. ها بنگلو کې به څوک اوسېږي؟ مسلمانان. نو خو د کافر میراث ورته پاتې شو کنه. او د دې وجه نه طالبه په جنت کې به دومره ډېرې بنگلي چې دا مسلمانان خو اسیم دنیا کې موږ تاسو کم یو، کافران خو ډېر دي. چې د کافرانو بنگلي مو اخلي خارجانه بیا به هم درنه زیاتې شي، ځکه کافر ډېر دي بنگلي هم ډېرې دي. نو په حدیث کې راځي حادی الراحل بلاد الافراح کې ابن قیم رحم الله ذکر کړي، وایي چې دا جنتیان جنت ته ورشي 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 بیا هم ډېرې بنگلي پکې خالی ښه. اسی د مثال په خاطر باندې لکه دا حیات آباد کې پیزونه دي، یو پیس کې به بیا هم ډېر بسته خالی بنگلي به هېڅوک به پکې نه وي. به الله پاک سبحانه و تعالی په خپل قدرت سره
په هغه وخت کې یو مخلوق پیدا کی چې د جنت د بنگلې پیدا کی سبحان الله. او د دین یو بل مسله ثابته شو دی حدیث نه چې جنت ته سړی په خپل عمل نشي تللی، د الله په فضل بځي. وګوره هغه خلک چې جنت کې الله پیدا کوي او جنت بنگلې پیدا کوي، هغه خو عمل نه دی کړی او د الله په فضل ورغله. نو جنت ته ځکه میراث ویل شوی چې د کافرانو بنگلې په کې چاته میراث کې پاتې کیږي؟ الله دې د اوباما او د انډیوالانو بنگلې موږ ته په میراث کې را پاتې کړي، د شهیدانو ته چې پکې اوسېږي بیا ښه. بما کنتم تعملون، په سبب د دې سره چې تاسو عملونه کوئ. خو په دې جمله یو بل سوال دی، دلته وایي وی تاسو جنت ته ورشئ چې تاسو عمل کوئ. یعنې دې آیات ته خو معلومه شوله چې جنت ته سړی په څه شي قري؟ په عمل. او په حدیث کې راغلی دی چې لیدخل احدکم الجنة بعمله، هیڅوک هم په جنت ته په عمل نشي تللی. څوک جنت ته په عمل چا رسول الله سلام ته ویل چې تم نشي تللی جنت ته، هغه ویل نه زم نشم تللی الا ان تغمدنی الله بغفرانه، هک الله به په خپل رحمت کې راپټ کی جنت ته وزم. نو حدیث کې راغلی چې جنت ته څوک په عمل نشي تللی او قرآن کې وایي چې بما کنتم تعملون. جواب یو ګوري علت سبب ظاهری دی بل سبب حقیقی دی. د ارشد د پاره یو سبب ظاهری بل سبب حقیقی. سبب ظاهری جنت ته دتلو هغه عمل دی او سبب حقیقی د الله پاک فضل دی. دیم جواب قاری یو نفس دخول دی جنت ته، یو په جنت کې درجات دي. نو نفس دخول جنت ته د الله په فضل دی، خو په جنت کې چې دا د درجې حاصلېږي نو دا په عمل. نو حدیث کې هغه خبره ده او قرآن کې دا خبره ده. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، आवाज بور کی جنت والا خلق اور والا او تبوي ان قد وجدنا منغو مندل ما وعدنا، هغه چې موږ سره وعده کړی و رب زمونږ حق پرشتیا باندې. فال وجدتم آیا تاسو مندل ما وعده ربکم چې وعده د سره کړی و رب حق پرشتیا څنګه چل شو؟ در وعده مندل جهنم کې تاوده یې ګرم پراته یې کنه. نو هغه ورته چې نعم ولینا موږ هم دا وعده رښتونی ومندله. فاذن مؤذن بینهم، اعلان بو کې اعلان کوون کې د دې پمن کې چې لعنت تعالی دی په ظالمانو باندې. الذين ظالمان خلق دي چې يسودونه هغوی منع کوي ځانونه یا خلق منع کوي د لارې د الله نه. ويبغونها لټي لار د الله پاکي وجن کاګه کګلیچ شبهات پکې چي. دې مې دوه تفسیر مخکې کړی و. او دوی په آخرت باندې کافرون منکر دي. وبينهما او په مابین د دې جنت او دوزخ کې جنتینو دوزخیانو کې حجابون یو پرده وي. جنت او دوزخ په منځ کې مې یو پرده ای. ګوري د دې پردې نوم د اعراف، دا سورت تم سورت اعراف څه کوي او دې ته کله سور مې لیکيږي سور. ورسته به سورت حدید کې به سور لفظ راشي او درې به نو سور. نو سور اعراف او حجاب دا یو خبره ده. جنت او دوزخ په منځ کې یو زیاده هغه ته سورم وای، حجابم وای او اعراف مرته وای. اعراف اصلا کې عرف دیک د چرک په سر باندې چکو مکانګرانی غي دقه ته ویلې شي اوچت زیاده. نه د جنت او د دوزخ په منځ کې چې کوم زیاده دغه هم اوچت زیاده. وعلى الاعراف او په جګ زیاده دی حجاب باندې با وګورغه اوچتوالی معنا کو په هغه اوچت زیاده دی حجاب باندې با رجالون سړي. ګوري طالبا اما کو ته ترو ګوري جنت کې خلق دي دوزخ کې خلق دي. د جنت او دوزخ په منځ کې دلته یو اعراف دي. په دې جګ ځای کې خلق دي. دغه جګ ځای والا خلق دي ته اصحاب اعراف وای، جنت والا ته اصحاب جنت وای، جهنمینو ته اصحاب نار وای. د دوی په منځ کې به خبري د اعراف والا خلق به جنتینو سره هم ګړيږي جهنمینو سره هم ګړيږي. خدا اعراف کې دي جنت او دوزخ منځ کې خلق څوک دي؟ دي کې د مختلف اقوال د علماو دي. ګوره ورته
وعلى الاعراف رجال او په اعراف باندې به سړي ولاړي. سړي څوک دي؟ نو پدې کې عبد الله ابن عباس تفسیر داده او دا راجح تفسیر دی چې هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، دا هغه خلک دي چې نیکی او بدی برابري. د نیکو اعمالو د بدو اعمالو ترازوی څنګه دی؟ یو برابر دی. اوس که نیکی زورور وي جنت ته بتلې وي، که بدی زورور وي نو جهنم ته بتلې وي، خو یو برابر ده نو د منځ کې دی. دویم قول پدې کې یو حدیث طبرانی را نقل کړی دی چې دا هغه شهیدان دي چې د مور او پلار نافرمانی کړي ده. شهید شوی دا الله په دین باندې، خو د مور او پلار نافرمانی کړي ده، ملم بی اجازه تتلې. دریم قول پدې کې دا امام بیهقی دی، هغه وایي چې دا مؤمن الجن د پیریانو مسلمانان دي. په پیریانو کې چې کوم مؤمنان دي نو دا به په دې اعراف کې اوسېږي. اول کې به اعراف کې، وروسته به جنت ته ځي. او څلورم قول دا دی چې دا اطفال د مشرکانو دي. د مشرکانو چې کوم وړکی بچیان مړه شي دا به په دې اعراف کې. پنځم قول پکې دا دی چې دا اصحاب فطرت دي. اصحاب فطرت هغه خلک دي چې د عیسی علیه السلام او زموږ د محمد علیه السلام په دې منځ کې مړه شوي دي. او یو روایت ابو حاتم ذکر کړي، هغې کې وایي دا مدیون خلک دي، یو مسلمان دی او د دنیا نه قرضدار یې لاړو، نو که ایمان ته ګوري جنتي، که مدیون دی نو دوزخي، نو په دې منځ کې به ولاړي. وم قول په دې کې دا دی چې دا ابناء الزوانی دا هغه ماشومان دي چې لکه مثلا مور زنا کړې ده او بیا هغې نه زنا بچی پیدا شوی دی، نو دا زناکار بچی به د اعراف کې ولاړي. خو په دې ټولو کې اصح قول هغه اول دی. معالم التنزیل کې فرا بغوی وای اصح قول اول دی. اول قول کم یو دی؟ هغه څوک دي چې نیکی او بدی برابري. اول کې به اعراف کې ولاړي، وروسته به الله پاک په خپل فضل سره چیته بوزي جنت ته. ګورې ورته او په جګ زیاده حجاب باندې به سړي ولاړي. یعرفونه پیژني به دوی، یعرفونه دغه اعراف والا خلک به پیژني کلن بسیماهم، هر یو د دوی نه په نښو باندې. دا اعراف والا خلق به جنتیم پیجنی، دوزخیم. جنتی به پیجنی په سپین مخ، دوزخی به پیجنی په تور مخ. ونادوا اصحاب الجنت، او आवाज بو کی دا اعراف والا خلق جنتیانو ته سلام علیکم، سلامونه دی پتا سو باندې. لم يدخلوها، خود اعراف والا خلق به نه ور داخل شوی جنت ته، او تم بیلری. واذا صرفت ابصارهما، کله چې واړولې شي نظرونه د دې تلقاء اصحاب النار په طرف ته او د اور والاو. صرفت مجهوله صيغه ده. دا مجهوله صيغه کې دې ته اشاره ده چې جهنم اور طرف ته څوک په خپل اختیار نه ګوري، نو ګویا کې دا مخونه به الله راوړي. صرفت نو وای بدوی دا اعراف والا ورب زمنګ مگر زوی د قوم ظالمانو سره. ونادا اصحاب الاعراف، आवाज بو کې د اعراف والا رجالن، هغه سړو ته یعرفون او چې دوی به پیژني به سیما په نخو باندې تور تور مخونه به او په جهنم کې به پراتی. نو د اعراف والا به د جهنمینو ته دا आवाज ورکی، قالو د اعراف والا به ورته وای ما اغنا عنکما، څه فائدہ در نکړه تاسو ته جمعکم، هغه جمع کول تاسو، وما کنتم تستكبرون، او هغه چې تاسو لوی کوله. وای تاسو ته فائدہ در نکړه جمعکم، جمع کول استاسو. جمع معنا قوت ته. ته خو په دنیا کې ځان ته ډېر قوي ویلې، اوباما به ویلې ما سره فوج دی، ما سره دنیا ولاړه. هغې جمع خو فایده در نه کړه که نه، جهنم کې پروتي. یا جمعکم دا معنا جمع الاموال، دا مالونه دي جمع کړي وو په دنیا کې تا سره ډېر ډالر وه، ته جهنم نه بچ نه کړي. یا جمع دا معنا چې جمع الدلایل الباطله، تا سره خو ډېر باطل دلایل وه، هغه دلایل چې تا دسته کړي و جمع کړي دي و، د جهنم نه خو بچ نه کړي. اهؤلاء الذين اقسمتم، دې نه مخکې عبارت ولیکه یقول الله للكفار، یقول الله الله به کافرانو ته وایي چې اهؤلاء د اشاره د اصحاب الاعراف ته، دغه د اعراف والا خلک هغه کسان دي اقسمتم تاسو کافرانو قسمونه کړي و چې نه به ورسوي الله دوی ته خپل رحمت. ادخلوا، یقول الله لاصحاب الاعراف، تو ادخلوا نمخ کی ولیکا یقول الله لاصحاب الاعراف،
الله به حسخاراف ولوته وي ورننه وځي جنت ته نه بيري پتا سو نه بغم جن کېږي. ونادى اصحاب النار आवाज بو کی د اور والا اصحاب الجنت جنت والا وتا انا فیدو علینا وای راتوي کوي مونږ تلک من الماء وب جهنمین به جنتین ته وی لګي وبراتوي کوي او مما رزقکم الله یا هغه چې تاسو تعالی کوم روزي درکړي دا غراتوي کوي. نو سوال دا پیدا کیږي و طالبہ چې افیزو خود سیلان معنا د تویدلو دا نو په بو کې خدای استعمالیږي چې من الماء په روزي کې خدای استعمالیږي کنه روزي خو پیزان نه لري تویدل او بهیدل. نو ته جواب وک سبې دې کړي دا عبارت د قبيله د علفت حاتبنن وما انا باردان څخه ده. علفت حاتبنن وما ان دلته د سی عبارت ده افیدو علینا من الماء والقوا مما رزقكم الله. افیدو راتوي کوي الخو رواچوي. قالو دوی ورته جنتین وو ان الله حرمهما الله پاک حرام کړی دی معنا حرمت لغوي منع کړی دی دا خوراک سکاک د جنت په کافرانو باندې او کافرانو هغه خلک دي چې نیولې او دین خپل الله ولعبه دو ککړی و دوی ژوند نه وی فالیوم ننساهم الله وینن وس بمنګ دوی پریدو نن سمانه نترکهم د سیمانای ونه کی چې ننساهم الله وی موږ بینن هیر کو ځکه نسیان خو دا د فراموش کېدلو صفت د غفلت صفت ته الله په صفاتو کې ناراضي بلکې دلته معنا پر خودل دي منګ به ام پریدو کمانه سو څنګه چې دوی راکړی و دا کاپ په معنا د لام سره کا لمانه سو ځکه چې دوی راکړی و ملاقات ورځ ده او بل دا چې وما کانو بی آیاتنا دوی پایاتونو زمنګ باندې چدون انکار کولو خازن لیکلی دی وما کانو بی آیاتنا آیات التوحید یو دویم قول لیکلی بی آیاتنا معنا جمع القرآن ولقد جئناهم بکتاب یقینا چې موږ راوړې دي خلکو ته کتاب قرآن دی فصلناه موږ په تفصیل بیان کړی دی علی علم سره د علمنا هدایت ته او رحمت ته قوم د پاره چې یؤمنون ایمان راوړي. هل ينظرون انتظار نکي دا کافران الا تاویله مگر د عاقبت انکار د دې کتاب عبارت وګوره انتظار نکي دا خلق الا تاویله مگر د عاقبت انکار د دې کتاب. تاویل په معنا د عاقبت انکار سره دی یعنی دوی د دې انتظار کوي چې موږ خو قرآن نه منکر شوي یو د دې به څه عاقبت راوځي د دې به څه انجام راوځي. یوم یاتی تاویله په هغه ورځ چې راشي تاویله انجام د عاقبت د انکار د دې کتاب یقول الذین نسوا بیا به خامخا بیا به وایي کسان چې هېر کړی دی دا قرآن من قبل مخکې قد جاءت رسول ربنا بالحق وای بچ راغلی او موږ ته رسولان در په حق باندې فهل لنا من شفاع ایا ستړي زموږ د پاره څو سفارشان چې سفارش غواړي زموږ د پاره او نورد یا واپس شو موږ فنعمل غیر الذی چې موږ عمل وکړو سوا د هغه نه کو نه عملو چې موږ کولو یره چې عمل به بدل کو محول به بدل کو قد خسروا انفسهم او یقینا چې تاوان کیا چولې دوی خپل ځانونه ودل عنهم ورک بشي دوی د ما کانوا یفترون چې دوی کوم قصې جوړولې ځانه کوم قسم سي کولې بټول ختم شي. ان ربکم الله الذی یقینا نفس تاسو هغه ذات ته خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان نو زمکا فی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا الله برابر شوی دی علی العرش د عرش نه بنا د خپل شان مناسب یغشی الليل النهار پټی الله په تیرو د شپه باندې ورځ لاره یطلبه طلبی دا هر یو کشپه د کورس هو ضمیر لیل و نهار ته په اعتبار د کل واحدین ناجی دی طلبی هر یو بل لره حسیسا پتیزی سره والشمس والقمر نمر او سپوږمۍ او ستوري مسخرات تابع کړي شوی دی به امر د حکم د الله الا له الخلق والامر خبر شي د الله د پاره خلقم دی پیدایش او امر او اختیارم دی تبارک الله وبرکات والا تبارک الله وبرکات والا الله دې رب العالمین دې. آیات تګور خلق السماوات والارض فی سته ایام الله پیدا کړی د اسمان زمکا په شپږ ورځو کې. نو سوال دا پیدا کیږي طالب جانا
چې دا اسمان او زمکه په شپږ ورځو کې پیدا کړی د ورځ تعلق خو د حرکت تنمر سره دی چې نمر خيږي راخيږي نو خلک یو ورځ لاړه ورځ تیرا شو نو هغه وخت چې اسمان او زمکه نه ونو نمر نو حرکت تنمر چې نو ورځ چیرته و دا څنګه په فیصد ته یم جواب پکې دا چې مضاف کې پټ دی په مقدار سته ایام په مقدار د چا په اندازه د شپږ ورځو باندې الله ته خو معلومه و د دې ورځې اندازه کنه په دې اندازه باندې دا مطلب نه چې ورځ خو نه و هغه شپږ ورځې څه ترتیب سره دي دا ورسته قرآن ذکر کوي د یک شنبې نه شروع شوی اتوار کی او پیر کی او سه شنبه او چهار شنبه په دې کې څلور ورځو کې الله پاک زمکه ترتیب کړي او زیارت جمعه په دې کې الله د اسمان جوړ کړي خیالي ورځ خیالي پاتې ده خو سوال دا پیدا کیږي چې الله پاک دا نظام جوړولو د شپږ ورځو کې ونی شپږ ورځو کې جوړ کړي نو الله خو د کون د کلمې سره جوړول چې ورته لیکون شاه اسمان او زمکه موجود وي شپږ ورځې والی ورکړي وای په دې کې الله پاک تعلیم عبادت ته ورکړي چې اے بندگانو تاسو چې کوم کار کوئ هغه کې تاسو خو هغه وقار سره او په دغه سره کار کوي په تثبت سره عجله مکوي عجله خصيفت نه دي ثم استوى بالله برابر شوی دی علی العرش په عرش باندې د خپل شان مناسب نو دا مسله د مخکې ما بیان کړی و د الله صفاتو چې موږ د الله پاک استوا علی العرش منو سلمہ رضی الله تعالی عنها دا رقم ته امام مالک رحمه الله د دوی هغه الفاظ قریب دي سره وایي الاستواء معلوم وكيفيته مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه استواء معلومه ده برابر والی ته وایي کیفیت مجهول دی چې الله په عرش څنګه برابر دی دا کیفیت موږ ته نه دی معلوم او ایمان پی واجب دی ایمان ذکر لرو چې د الله صفات ته استوا او سوال ته بدعت ته چې ته تاسو شروع کی چې نه جنو ما ته خو خې دا څخه ته الله په عرش مستوی دی یغش الليل النهار او پټي الله پاک پشپې سره ورس یعنی د پتیری د شپې سره ورس یطلبه معنی یطلب كل واحد منهما الاخر ار یو طلب بل حثیثه پتیزي سره ول شپه ورس پسې منډي وي ورس په پسې منډي وي اگر که سورج وګدي دي والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا خبر شي له الخلق د الله د پاره پیدایش دی والامر او الله د پاره اختیار دی ګوري طالب دې کې لږ سوچ کړئ الله د پاره خلق او امر دی د خلق او د امر په منځ کې څه فرق دی نو فرق داسې وکي مولانا چې خلق نه مراد الاحکام التکوینیه د خلق نه مراد څه دی احکام تکوینیه دي تکوینیه او د امر نه مراد احکام تشریعیه دي احکام تکوینیه د دې مولانا لکه مرګ ژوند مرض صحت مړه کول ژوندۍ کول مریضول جوړول دې تکم دغه وې دا احکام تکوینی دا کارونه ټول الله سره دي مړه کول کوي ژوندۍ کول کوي اخستل کوي ور کول کوي مریضول کوي جوړول کوي عزت ور کوي ذلت دا ټول هغه دغه دي د احکام تکوینی دي دې ته څه خلق او امر احکام تشریعی احکام تشریعی دا حلال دي دا حرام دي دا جایز دي دا ناجایز دي د خلق او د امر په منځ کې په فرق پوه شوي نو خبر شي چې الله د پاره خلق دي احکام تکوینی امر دي احکام تشریعی دویم فرق دا دی خلق مراد د خلق نه هغه دی چې د هغه وجود تدریجا راځي دویم فرق څه دی طالبہ خلق نه مراد هغه چیز دی چې د هغه وجود تدریجا راځي لکه انسان مثال نطفه ده علقه شي مدغه شي بیا د غوښې ټوکړه شي او بیا د مور په خېټه کې پیدا شي او بیا را بهر شي او بیا ماشوم شي ځوان شي او سپینګری شي او بوډا شي وګوره څومره تدریجي لویږي دا دې ته خلق وایي او د امر نه مراد هغه دی چې د هغه وجود د فتن واحدتنی د چا وجود چې دنیا ته تدریجا راغلی خلق د چا وجود چې هغه د فتن واحدتن پیدا شوی دی هغه ته ویل کېږي چې شی امر لکه مثال په توګه باندې لکه خلق د ملائکو لکه چې خلق ته اوس ملائکه چې پیدا شوی دي نو ملائکه خود سینه و چې طالب اول کې ماشومان وي او بیا لګي ځوانان شوي بیا غټ شوي بیګری راغلي نه ملائکه چې څنګه اول نه الله پیدا کړی هم د قسم ملائکه
انسان چې پیدا شوی دی تدریجا لوی شوی، ملائک چې الله پیدا کړی دي د فتن واحدتن څنګه چې دی ماسی دي، نو خلق هغه موجود ته وي چې ایجاد تدریجي شوی دی، امر هغه موجود ته ویل کېږي چې ایجاد د فتن واحدتن شوی. نو د خلق مصداق انسان دی او د امر مصداق څوک شو؟ علم د ملائکو، الا له الخلق والامر، دواړه د الله په اختیار کې دي، که څوک تدریجا لوی او که څوک د فتن واحدتن پیدا کوي. الله پاک دی وکړي چې په فرق پوه شوي یاستئ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیه، ادعوا ربکم، تاسو بلنه کوئ د رب، دعاګانې رب نه غواړئ په عاجزۍ سره په پټه باندې. یقینا چې الله پاک نه خوښي حد نه ورځي تیریدونکي، حد نه ور تیریدونکي خلک الله نه خوښي. نو په دې ځای کې الله پاک سبحانه و تعالی د دعا دپاره ډېر ښه هغه ارکان او شرایطو ته اشاره وکړه. ګوري طالبه که تاسو وګورئ د آیات کې مطلق دعا دا قرآن نه ثابته شوه. ادعو صيغه کومه صيغه شوه؟ امر د پاره د وجوب دی، دعا چې د واجب ده، الله نه غوښتل چې دا بالکل فرض واجب دي. او دا څنګه معلومیږي چې فرض واجب دي؟ چې که اوس فرض کوي سړی الله پاک نه غواړي، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ابن جرير یا دعائي، الله وی څوک چې زما د دعاګانو نه لوی کوي بس دا خلک زه جهنم ته ذلیله داخلومه. نو وګورئ معلومیږي چې دعا د الله نه غوښتل شي دی فرض، چې نه غواړي الله به دې ذلیله کوي. او په حدیث کې راغلی دی چې من لم يسأل الله يغضب عليه، څوک چې الله نه خپل سوالونه حاجتونه نه غواړي الله ورته په غوسه کیږي. خپل حاجتونه چې الله نه غواړي الله ورته په غوسه کیږي. او سوره رحمان کې وایي چې يسأله من في السماوات والارض، الله نه خپل حاجتونه غواړي. څوک چې اسمانونو کې دي که په ځمکو کې دي چا نه حاجتونه غواړي؟ الله. معلومیږي دا خبره چې سوال به د الله نه کې او دعاګانې به الله ته کې. سوال فرض دی الله نه چې د الله نه بغواړي، خو دا قید سره کېده چې ګوره ادعو ربکم، دعا خو به کې چا نه وکړي، سوال به کې خو چا ته وکړي؟ رب ته وکړي. نو د دعا دپاره رکن دا دی چې دعا د رب نه، دعا دپاره رکن دا دی چې دعا چا نه، سوال او आवाज چاته رب ته، رب بل چاته به आवाज نه کې چې تا شروع کړي چې بستانه یا بابا او فلانه یا بابا، نه دا خو ته دعاګانې نه کې، دا خو ته شرکیات کې. ادعو ربکم، دعا کوه رب ته، ته دعا وغواړه الله به قبلوي. او غیر الله ته وزونه مه کوه. ډېر خلک زموږ دعاګانې نه قبلېږي، چاته دې आवाज کړی یاره چې ډېرو کې ولا ګرځېدلي یو، نو دروغجنه ته خو دعا نه کې، ته خو شرکیاتو په اډو ګرځېږي. دا کارونه مه کوه، دعا مې نه قبلېږي، داسې یو شرک مې نه قبلېږي. الله نه وغواړه الله قبلوي، په دې شرط چې ستا دا دعا په شرایطو برابرې. نو شرط د دعا د رکن د دعا د پاره دا چې دعا برابر نه غواړي. او بیا ورپسې شرط کې خودو هوی چې تضرعا عاجزي پکې ښه. څنګه دعا کې عاجزي اوله چې د رب نه بیا غواړي عاجزي پکې وي. حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمای صلی الله وانتم موقنون بالاجابه، اے خلکو الله نه سوال کوي خو ستا به یقیني چې زما دعا قبلې، اته به پکې شک نه چې ولا پته نه لګيږي چې قبول به کی قبول به نه کی. نه سوال کوو په یقین ساته چې الله زما دعا قبلې. او په یو حدیث کې راغلی دی علیه السلام فرمای لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل لاهن، د هغه زړه دعا الله نه قبلې چې غافل دی او اسې خوشي په دغه کې دی، په غفلت کې دی. څه معنا؟ لاسونه پورته کړی دي او نور زړه بل چیرته دی او الله پاک ته لګی دی چې الله داسې وکړي وسې وکړي داسې وکړي بارانونه وکړي بارانونه په سترګو ونه ګوري، تاسو زړه چېرته دی؟ زړه خو دې بل چېرته دی. او بیا بل شرط په دعا کې دا دی چې سړی کومه دعا الله نه کوي چې د هغې په مطلب خو پوهېږي که نه. کله کله زمونږ استادان په دعاګانو کې تکلفات کې داسې د عربي الفاظ وي چې ملا صاحب ته یې چې اخر کې ترجمه راته وکړه خپل هم پرې نه پوهېږي، فقط طرز یاد کړی. نه داسې منطري دعاګانې خو نه قبلېږي چې ته دغه عربۍ په الفاظو خپل هم نه پوهېږي او لګې. او اکثره دعاګانې د عربي الفاظ چې وایي نو غلط هم وایي. اللهم سهل علینا سکرات الموت، یو ځای استاد لګیو اللهم سهل علینا سکرات الموت. نو سکرات الموت دا د مرفوع په کوم دلیل کې؟ دا خو سکراتی دی د سهل د پر مفعول دی او دا صيغه مؤنث دغه د جمع مؤنث سالمه د نسب تابع د جر دی، سکراتی دی و سکرات الموت مرفوع کې ملی ودا مفعول مرفوع د کومې کلی راوته. خو عربي مو وای پښتو وای چې پینې پوهیږي کنه.
مفعول مرفوع د کوم کلی دی څه پته نه لګیږي مفعول خو منصوب لکه چې اللهم سهل علينا سکرات الموت سکراتی دا خو مجرور دی کنه سهل د پر مفعول نه دی نسب تابع د جر نه دی زوره کې که خوربي چې به دغه سیوی نه به بخښه قبول شي پی پویږم نه په معنا به هم نه پویږي چې الفاظ هم لا غلط وي بل شرط دا ولګولو چې خفیاتانه په پټه دعاګانې غواړه الله نه ښه دا په پټه ځکه ویلي چې اصلا کې سړی چې پزوره د سریاکاری سړی نه کیږي ښه او بل دا پزوره سړی چې وਹੀ دی کې اصلا توجه به د سیده خلکو طرف ته سړی دغه کیږي خلک ځان ته متوجه کې خو پټه دعا دي ته نه و چې ته په کلمو کې لګې شونډې نه خوځي دا څه دعا نه قبلېږي ښه غلې لګې شونډې نه خوځي شونډې خوځوا د جړه کیفیت جوړوا یا جاړه او بل شرط دا ولګول چې لا يحب المعتدين په دعا کې به اعتدا نه کې اعتدا څه ته وایي اعتدا معنا زیته په دعا کې دا دی چې غیر الله نه غواړي زیته په دعا کې دا دی چې نه غواړي غیر الله نه غواړي بس یو بابا ته ولاړ او قبر تشناخته ته ټاک ورکې او یا بابا پتا شي او بیا تاک کارونه کې نه به په خودش کې نه ظالم ده خو ته شرک دعاګانې خونه کې او یادا چې کبر مشتمل پکې غفلت پکې او هغه د دې وجنه تفسیر روح المانی لیکلی دی ويرفع الصوت بالدعاء اعتداء په زور چغي وهل د دعاګانو دا هم اعتداء د زیته دی دې وجنه دغه لیکلی دی مرقات مولا علی قاری رحمه الله هغه وای تاسو کوم ذکر کوئ نو په قرار کوئ ذکر کوئ په قرار کوئ هغه وای رفع الصوت في المسجد رفع الصوت بذكر في المسجد رفع الصوت في المسجد ولو كان بذكر حرام مرقات مولا علی قاری صاحب دا خبر لیکلی دا لسم جلد یوصل یوم صفه ده ما سره مرقات پروت امام دا صفه الطریقه لیدا کې د جلدو کې فرقي وای چې څوک په جمعات کې ذکر هم کوي خو چې په زور چغي وهي حرام کار کوي ځکه جمعات ته ادب زیاده او روح المانی کې علامه الوسی لیکلی دي وای لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء مسلمانانو په پخات په دعاګانو کې کوشش کولو فلا يسمع منهم الصوت وی چا به دا غوي आवाज نه اوریدو خلاصای خبره دې تر ټوله کا چې ذکر بهتر په خفیه دی یعنی په پټه او که څوک چې ذکر په جهر کومه نو ذکر بالجهر دا کولی شي یو خو هغه موازی منصوصي لکه ګوري اذان دی اقامت دی درس دی دا بیل خبره ده خو ضرورت دی یو اسی ذکر دی لا اله الا الله یا سبحان الله نو دا که څوک په جهر کوي نو جائز دی خود جواز دا معنا ده چې ته په خپل کوټه کې کینا او کوټه د خیره بنده کا او بس نور شروع عمل ته وکړه کوټه کې د ذکر بل جهر نه چې تاسو سپیکر لګولې دی او بار خلکو ته پته نه لګیږي چې دا आवाज لا دي چی دی ځکه چې د بل رقم ته आवाज راوځي چې دا د انسان आवाज دی دا بل څه بلا پکې ده دا ذکر بل جهر خو نشته شته او د دې ضرورت څه دی بنا بر هر تقدیر نو د دعا د پاره دا شرایط شول چې دعا او بل د یې دعا کې با اجلنه کې د مخ کې ما وایزا سالک عبادی کې دا تفصیل کړو دویمه دا ده چې انسان به دعا د خپل حال مناسب غواړي الله نه دغه دعا به غواړي چې ستاسو د حال مناسبي لکه اوس ته پرس کا طالب سړی نو ته دعا کوي یا الله ما ته علم راکا یو سړی فقیر دی یا الله ما ته بس لګ مال راکا چې دا ژوند می خش مثال و د شنه چې ته اوس لګی چې یا الله پاکا اوس خودم ټیلرونه را کړی ټیلرونه خو چې دا ټول دنیا ټیلری زماش دا نه مناسبه سرونه خو مکوه د ټولې دنیا ټیلورونه تا در کې چیته درې یو خو به زم نه کچګړې ډا کوم دغه ختميږي به چیته درې نو نامناسب سوال ونه کې ادي وجنه حدیث کې راځي او صحابي زوی ور سره ناستو الصحابي دعا وکړه اللهم اني اسالك القصر الابيض في يمين الجنه یا الله پاکا اسپینه بنگله درنه غواړم د جنت په خي طرف کې بلاري ورته غلې شزویا جنت غواړو دا د حوالی په کې ما جوړوا دا دغه په کې ما کوي چلته جنت کې پلان کې ځای غواړم بستر کې ځای غواړم دا قسمه ما کوي بس جنت غواړه جنت نو هغه په جنت کې دنه نه بیالته نو دغه په کې شروع کړو چا پلان کې پیستا زما الکه خوست جنت غواړه بس ته خپل حال مناسب دعاګانې کوه نو انسان دا اکثره زمونږ خلک وی دعا مې نه قبليږي نو زمونږ خلکو د ش دعا نه کړي خو د ش دعا کړي چې نامناسب شی غوښتي د الله سبحانه و تعالی سنت هم د چې ستاسو حال مناسب تا ته چې څغواړي درکې با
خرازي خبره دی ته لاړله چې دعاګانې سړی الله نه غواړي الله یې قبلوي. لا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، او تاسو به فساد ورانه نه چوي زمکه کې ورسته د اصلاح د زمکه نه. امام رازی کبیر کې لیکلی دي ولا تفسدوا في الارض بالكفر والشرك والبدعات بعد اصلاحها، مدارک لیکلی دي بالتوحید. زمکه مفاسد وي په کفر او شرکیات او بدعات باندې، پس د دینه چې اصلاح الله کړی د توحید خپل سره. ودعوه او تاسو را وبلی الله پاک ته دعاګانې کوي په یره باندې و تم او پتم باندې. یره دا معنا چې ریګه چې اسنه چې مردودي شي تم دا ساته چې کېږي شي علی قبول. یقینا چې رحمت تعالی نزدې د محسنین خسته عمل کوونکو ته. ایت په کافیه کې سوال دی چې دغه د مبتدا او خبر کې په تذکیر او په تانیث کې موافقت شرط دی، خو مشروط په شروطو 6 او سره شروط 7 دي. دلته به د رحمته کې تاسو خل کړي به ویل دي چې رحمته خو مؤنث دی او قریبون خبر دی مذکر دی، وې قریبون وزن فاعلون دی او په دې کې مذکر او مؤنث یو برابرۍ. یو بل تعویلم کولای شي چې دا رحمته ځکه دلته د قریبون مذکر راغلی چې رحمته مؤول دی په تعویل د احسان سره، احسان مذکر قریبون مذکر. دا به د کافیه کې نه یاد کړی، دا جواب مې یاد کا. وهو الذي والله غذات دی یرسل الرياح چرالیږي هواګانې بشرم بین یدی رحمته، زیری ورکی په مخ کې د رحمت الله پاک نه. هوا راشي مخ کې او غینه ورستو بارانی، الله دې دا د باران مخ کې د زیرو هواګانې وسم راولېږي اشد ضرورت دی ورته. حتی اذا اقلت تر دې پوری چې دا هوا پورته کې صحابن وریس، هوا چې راشي نو هوا او وریس پورته شي. ثقالن درندای سوقناه الله وي منګه به وشړو. التفات ته د غیب نه چاته متکلم ته الته یرسلو کې ضمیر الله ته د غیب راځي. منګه الله وي وشړو لبلدین میتنا خاری ته چوچي فانزلنا من نازل کو به پدې سره الماء او به فاخرجنا من روباسو به پدې سره من کل ثمرات هر قسمه میوه. نو څنګه چې د وچ زمکه نه الله می څنګه چې د وچ زمکه نه الله پاک بوټي روباسي الله وی کذالک نخرج الموتى، داسې به من روباسو به مړی دي د پاره چې تاسو نصيحت واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، دا عبارت دا اصلا کې د فد یو سوال ده. سوال دا پیدا شولو چې ګورې مخ کې الله پاک څومره خسته دلیلونه ذکر کړه، لیکن دا ده چې ځینې خلک خدای الله پاک د دلیلونه نه مني. خسته دلیلونه د توحید ذکر شو او په دې دنیا کې داسې بدبخت خلک شته دي چې د الله پاک د وحدانیت د توحید دلیلونه نه مني، مشرکان نه مني. دا نو ولې نه مني؟ دی آیات کې جواب دی. خلاصه د جواب دا ده چې مولوی صاحب د الله پاک د قرآنی دلیلونه دا خو مثال داسې لري لکه رحمت د اسمان نه چې باران راوریږي او تاسو وګورئ هر باران بوټي نشنه کوي، هر باران په هر ازمکه کې بوټي نشنه کوي. زمکه دوه قسمه ده، یو پسته زمکه ده خوږه زمکه ده ایکی بوټي فصلونه ارتش نه کیږي، او بل خوره زمکه ده په خوره او ترشه زمکه کې باران وریږي خو بوټي نه. بس قرآن دغه سره رحمت د باران غونې راوریږي. د خلکو زړونه دوه قسمه دي، یو هغه زړه دی چې هغه کې انابت دی، انابت الی الله ولا زړه کې چې توحید شین شي، عمل صالح شین شي، هغه کې نیک اعمال. او یو خبيث زړه دی، اپلیت زړه دی، زدی عنادی زړه دی، هغه زړه باندې د قرآن آثار او رحمتونه هغه چې راوریږي هغه کې څه شي شین کیږي نه، ا توحید ایمان نه مني. د څنګه چې زمکه دوه قسمه دي، دا چې د خلکو زړونه دوه قسمه دي. والبلد الطيب او هغه خاوره چې خوږه خاوره وي، دا مثال د قلب المؤمن دی. یخرج روباس نباته خپل بوټي په اذن د رب دی. والذي خبث او هغه خبث چې کما خوره بیکار ازمکه ده، دا مثال د قلب الکافر او منافق دی. دغه څه تفسیری سمرقندی لیکلی طالبہ لا یخرجون روباس الا نکدا مگر بیکار بوټي. اخورنا کزمکه کې اکثر اغزی کیږي، اسی میده اغزی پکېږي. کذالک نصرف الایات علاوه داسې موږ بار بار بیانو دلیلونه توحید دا قوم لپاره چې شکر وباسي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. لا اله الا الله.